السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل په موبایل کې هر یو لیکنې چې دي هغه تاسو غږ ته وربدل کړئ. مطلب تاسو سره په موبایل کې چېرته په پی ډي اف کې بک وي، کتاب وي یا بل څه شاعري وغیره لیکلي وي او هغه تاسو ویلی نه شئ، په هغې تاسو په وینا نه پوهېږئ، نو تاسو څنګه کولی شئ چې هغه تاسو غږ ته وربدلې کړئ او ستاسو موبایل هغه تاسو ته پخپله ووایي. قدرمنو دغه سیټینګ درته راښیم په موبایل کې په نوي ویډیو کې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې یو ډیکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو ډسکرپشن نه یا کمنټس نه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې که تاسو وګورئ نو یو وایس دی، یو لیکنې دي، ټیک ده، مطلب خط دی، هغه وګورئ تاسو دا دی. اوس ته تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ چې کوم ځای تاسو غواړئ چې هغه ماته ووایي، مطلب هغه زما وینا ته وربدل کړي، غږ ته وربدل کړي. نو سمپل هماغه تاسو دلته سلیکټ کړئ. د میوزیک پلیئر په شانتې دلته کې 3 آپشنان دي، په دې تاسو د خط مخکې بوتلی شئ، په دې وروستو راوستلی شئ، په دې پلی کولی شئ. دا وګورئ تاسو بالکل وایي درته، ټیک ده. اوس که تاسو دلته کې وګورئ تاسو له دلته یو فایل شان راکړی دی. اوس که تاسو سره چېرته کې په موبایل کې سیف داسې کتاب یا بل څه وي نو سمپل هغه به تاسو خپل له موبایل نه دغه طریقې باندې راواخلئ، هغه دلته کې راشي او هغه به ستاسو موبایل بیا تاسو ته ووایي. نو قدرمنو د دې نه تاسو ډېرې زیاتې غټه فایده چې ده هغه اخیستلی شئ، انګلیش چې دی هغه ته هم زده کولی شئ. قدرمنو دا به نن ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي، که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.